سلامونه ملګرو، زموږ د پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د کیسې په پیل کې موږ وینو چې بیکا او شلبی ډېرې نږدې ملګرې دي. هغوی پریکړه کوي چې د هالووین په شپه یو څه نوي او زړه راښکونکي کار وکړي. بیکا یو نظر ورکوي چې راځئ د روحونو سره د اړیکې لپاره یو سپیرټ بکس جوړ کړو. د شلبی دا نظر خاص خوښ نه شو، نو بیکا ورته ویل ته کولی شي چې د خپلې مور سره هم اړیکه ونیسي، ځکه چې د شلبی مور یو څه وخت وړاندې مړه شوې وه. دا خبره چې واورېده د شلبی هم ورسره خوښه شوه. هغوی یو ځای دا سپیرټ بکس جوړ کړ چې بڼه یې د یو اویجا بورډ غوندې وه. بیا هغوی دا لوبه پیل کړه، خو جدي نه وو. شلبی لومړی پوښتنه وکړه، آیا زموږ په اتم ټولګي کې کوم روح شته؟ سمدلاسه پوینټر د نهو پر لور وګرځېد. بیکا ډېره حیرانه شوه. شلبی بیا پوښتنه وکړه، ستا نوم څه دی؟ د پوینټر د ایمایلوی د پر لور وګرځېد، دا معنی چې دا د ایملي روح دی. شلبی ایملي پیژندله. هغه د دوی ټولګیواله وه چې ځان وژنه یې کړې وه. شلبی وپوښتله، ته څنګه مړه شوې؟ به پوینټر ځواب ورکړ، وژل شوې. معنا دا چې دا ځان وژنه نه وه بلکې قتل و. تر دې وړاندې هیڅوک نه پوهېده چې دا ځان وژنه نه بلکې قتل دی. بیکا او شلبی یو بل ته حیران شو. کله چې د قاتل نوم وپوښت نو د کور ټول څراغونه بند شول. پوینټر صرف د وروسته جملې ته اشاره وکړه. هغه روح له هغوی غوښتل چې بیا وروسته ورسره تماس ونیسي. هغوی د ایملي د مرګ په اړه پلټنه پیل کړه. دوی وموندله چې ایملي موټر چلاوه او ځان یې په اوبو کې ډوب کړی و. بیکا ایملي لږ پیژندله ځکه چې دواړه د چیرلیډینګ ډلې غړي وو. کله چې شلبی دا بیکا ته وویل د هغې پلار چې پولیس افسر و کور ته راغی، هغه له شلبی وغوښتل چې د لامبو تمرین ته لاړه شي ځکه چې د هغې سیالي نږدې ده. شلبی چې کله لامبو وهنه کوله داسې احساس یې وکړ چې ګواکې څوک ورسره په حوض کې دی. دا ډېره ویرونکې صحنه وه. کله چې راووته بیکا ته یې هر څه وویل. بیکا ورته ویل چې هغې ته هم عجیبه پیغامونه راځي چې پکې یوازې توري لیکل شوي دي. دا خبرې روانې وي چې ښاغلی ډریک د شلبی د لامبو ښوونکی راغی. بیکا ته د هغه راتګ بد ولګېد ځکه هغه پوهېده چې ډریک ښه سړی نه دی. نو شلبی ته یې خبرداری ورکړ چې له ډریک څخه لیرې اوسه. خو شلبی ورته ډېره پاملرنه ونه کړه. هغوی بیا د ایملي په اړه خبرې وکړې. شلبی فکر کاوه چې شاید ایملي غواړي د دوی په واسطه انصاف ترلاسه کړي، خو بیکا فکر کاوه چې هغې ته غچ اخیستل مهم دي. دواړو پریکړه وکړه چې یو ځل بیا له ایملي سره تماس ونیسي. د کار لپاره دوی د هغې قبر ته لاړل چې د هماغه اوبو څنګ ته و. شلبی بیکا ته وویل چې کله ایملي مړه شوه پلار یې هلته و او د ایملي جسد ډېر خراب شوی و. داسې ښکارېده چې د هغې سترګې چا خوړلې وې. شلبی ویل چې ایملي د مرګ نه مخکې خلکو ته دا پیغامونه استولي و چې ځان وژنه کوي. بیکا ویل کیدای شي دا پیغامونه قاتل استولي وي مخکې له دې چې هغه وژنې. شلبی اوبو ته د لاس مینځلو لپاره لاړه چې ناڅاپه یو لاس له اوبو راووته او شلبی ونیوله. شلبی چیغه کړه او بیکا هم ورسره وتښتېده. دا شپه هغوی له ایملي سره اړیکه ونشوه نیولی. خو اوس د ایملي قضیې شلبی ته یو مسؤلیت جوړ شو. سهار شلبی د خپل پلار دفتر ته لاړه او د ایملي دوسیه یې راویسته. بیکا او شلبی د ایملي دوسیه ولوستل چې د ایملي په وینه کې ډېر الکول او د خوب ګولۍ وي. دا داسې څه و چې هر څوک پوهېده چې دا له قصه سره شوی. دوی دا نتیجه واخیسته چې دا ځان وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. قاتل لومړی نشه یي توکي ورکړي، بیا یې له موبایل نه د ځان وژنې پیغامونه استولي او وروسته یې له موټر سره اوبو ته غورځولي. شلبی نه پوهېده چې ولې پولیس دا دومره واضح حقیقت ونه موند. همدا وخت د هغې روزونکی ډریک بیا مخې ته راغی. بیکا شلبی ته ویل چې یو کریستین و نومې هلک ایملي زوروله کیدای شي هغې قاتل وي. وروسته شلبی کور ته راغله او ویې کتل چې پلار یې هم ژر راغلی. کله چې پلار یې خپل کوټې ته لاړ، شلبی د هغه د پولیس موټر کیلي واخیسته او له موټر نه د کریستین کور ادرس پیدا کړ. هغې پریکړه وکړه چې کریستین تعقیب کړي. خو داسې څه وشوه چې شاید یو څوک نه غواړي چې شلبی د ایملي د مرګ پاټنه وکړي. کله چې هغې د لامبو تمرین ته لاړه، یو ماسکدار سړی د هغې پسې روان شو. داسې ښکارېده چې هغه د شلبی وژلو نیت لري. شلبی وتښتېد او ځان یې تشناب کې پټ کړ. ډېره وېرېدلې وه. هغه سړي د دروازې لاندې یو لیک پرېښود، لیکلي و، مړه شو ته مزاحمت مه کوه. شلبی له دې پیښې دومره وېرېده چې کور ته لاړه او ټولې خبرې خپل پلار ته وکړې او لیک یې وروښود. پلار یې پوښتنه وکړه، ستا په نظر څوک کولی شي دا کار وکړي؟ د شلبی وویل، زما په نظر دا ټول د کریستین کار دی. د هغې پلار سمدلاسه د کریستین کور ته ولاړ او پلټنه یې وکړه. خو څرګنده شوه چې کریستین دا کار نه دی کړی. هغه د پیښې په ورځ کار ته تللی و. د شلبي پلار ترې وپوښتل، آیا دا کار ستا پخوانی هلک ملګری کړی و؟ خو شلبي ډاډه وه چې دا کار هغه نه دی کړی. شلبي وډار شو او دا ټولې خبرې بیکا ته وکړې. ناڅاپه بیکا د نس درد احساس کړ. کله چې د هغې حالت خراب شو، کریګ ورغی خو بیکا سان ته پرېنښود. شلبي هغه روغتون ته یوړه. په لاره کې کې وکړ او په هغې کې یو لاکېټ وموندل شو چې ایملي پرې لیکل شوي و. دا د ایملي لاکېټ و. د دې په لیدلو سره دواړه ډېرې وډار شوې. هغوی پوه شول چې اوس قضیه ډېره جدي شوه. هغوی دا درک کړه چې باید د ایملي قضیه که نه ایملي نه پرېږدي.
هغوی پریکړه وکړه چې نن شپه به بیا د ایمیلی قبر ته لاړ شي او هلته به د روح صندوق له لارې له ایمیلی سره اړیکه ونیسي. دا ځل یې له ایمیلی وپوښتل چې ته چا وژلې او د روح صندوق اشاره وکړه چې ښاغلی ډریک چې د هغوی د لامبو ښوونکی و، مخکې له دې چې دوی نور څه وپوښتي ساتونکو هلته راورسېدل او دواړه له روح صندوق سره وتښتېدل. کله چې شیلبي کور ته راغله ویې لیدل چې پلار یې په غوسه ورته انتظار باسي. هغې دروغ ونه ویل، بالاخره یې رښتیا ویل چې د ایمیلی د قتل پلټنه کوي او دا چې قاتل یې ښاغلی ډریک دی. هغې خپل پلار ته ویل چې د ایمیلی او ښاغلي ډریک ترمنځ خرابه اړیکه وه. ایمیلی غوښتل دا خبره د هغه میرمن ته ووایي او د دې د پټولو لپاره ښاغلي ډریک هغه وژلې. دا خبرې شیلبي د بیکا له کوله وکړې ځکه بیکا له ایمیلی او ډریک سره ډیره نږدې وه. نو تل به یې شیلبي ته ویل چې له ښاغلي ډریک څخه لیرې اوسه. شیلبي خپل پلار ته ویل اول ښاغلي ډریک هغې ته نشه ورکړې ده، بیا د نشې له وجې هغه مړه شوې. وروسته یې د هغې مړی خپل موټر ته اچولی او اوبو ته یې غورځولی. پلار یې ترې وپوښتل ته څنګه پوه شوې چې هغې ته نشه ورکړل شوې وه؟ په دې خو بې له حکومت څخه بل څوک نه دی خبر. شیلبي وډاره شوه خو بیا هم دروغ یې ونه ویل. ویل ما د ایمیلی دوسیه ستا له دفتره غلا کړې، له هغه ځایه مې دا معلومات ترلاسه کړل. د دې په اورېدو سره یې پلار یې نور هم غوسه شو ځکه دا کار د شیلبي دندې ته خطر جوړاوه او د ایمیلی لپاره شیلبي خپله دنده په خطر کې واچوله. د دې کار په سزا کې پلار پر شیلبي ډیر بندیزونه ولګول. د هغې موبایل یې بند کړ، انټرنیټ یې بند کړ، یوازې ښوونځي او لامبو ته اجازه درلوده. سبا چې لامبو ته ولاړه ویې لیدل چې یو لاکټ په حوض کې ډوب شوی. کله چې د لاکټ اخیستلو لپاره ښکته ولاړه ناڅاپه یو لاس راووت او هغه ډیره وډار شو او له حوضه وتله. وروسته کله چې هغې له بیکا سره ولیدل ویې لیدل چې بیکا هم پر پښه زخمي شوی او د دې زخم په اړه بیکا هغې ته ویل چې نن په حوض کې یو چا د هغې پښه ښکته کش کړه. دا هماغه پیښه وه چې شیلبي سره شوې وه. نو هغوی احساس وکړ چې دا د ایمیلی روح دی چې دوی ته تکلیف ورکوي. هغوی باید ژر تر ژره د ایمیلی کار بشپړ کړي، کنه ایمیلی به هغوی ته زیان ورسوي. د خبرو پر مهال ښاغلی ډریک بیرته ورغی چاته چې بیکا کتل هم نه غوښتله. هغې پوهېده چې د دې ټولو پیښو مسؤل ښاغلی ډریک دی. له همدې امله کله چې هغه ولاړ هغې شیلبي ته ویل چې له خپل پلار څخه مرسته وغواړي. خو شیلبي ویل چې پلار به یې مرسته ونه کړي، هر څه چې کول غواړي باید پخپله یې وکړي. شیلبي ویل چې د ښاغلي ډریک د قاتل ثابتولو لپاره شواهدو ته اړتیا لري، خو دا شواهد به له کومه پیدا کړي. بیکا هغې ته د ښاغلي ډریک د کور کیلي وښوده او ویل چې موږ به دا شواهد د هغه له کوره راټولو. شیلبي ترې وپوښتل دا کیلي دې له کومه کړه؟ بیکا وویل ډریک او میرمن یې دواړه کار ته ځي، له هغې وروسته د دوی نوکره کیلي تر غالۍ لاندې ږدي. ما د هغوی پر کیلې بله کیلې جوړه کړه. هغوی اوس پلان جوړ کړ او د ښاغلي ډریک کور ته لاړل. د پلان له مخې شیلبي باید کور ته تللی وای او شواهد یې راټول کړي وای په داسې حال کې چې بیکا به له د باندې خوا د هغې څارنه کوي. بیکا هغې ته یو ټیزر هم ورکړ چې که ښاغلی ډریک کور ته راغی او هڅه یې وکړه چې تا ته زیان در ورسوي نو د ځان ساتنه پرې کوه. شیلبي کور ته ننوتله خو دننه لاړه چې د موبایل سیګنل ورک شوی. د هغې اړیکه له بیکا سره پرې شوه. کله چې پوه شوه چې اړیکه پرې شوه نو په ویره کې شوه. هغې هلته هغه ماسکومون کوم چې هغې ته یې لیک لیکلی و. دې سره هغه نوره هم وډار شوه او دا فکر یې هم و چې که ښاغلی ډریک راغی شاید هغه به مړه کړي. هغې هلته د ماشوم یو ګوډاګۍ ولیده چې سترګې یې نه لرلې، په دې سره نور هم وډار شوه. وروسته شیلبي د کور المارۍ وکتل، هلته یې د خوب ګولۍ وموندې چې ښایي ایمیلی ته همدا ورکړل شوې وي. د شواهدو له راټولولو وروسته شیلبي یوازې باید له هغه ځایه وتلی وای خو اوس ډیر ناوخته و. ډریک راغلی و او بیکا هم خبر نشي ورکولی ځکه چې دننه سیګنال نه و. کله چې شیلبي د کور دننه غږونه واورېدل پټه شوه. ډریک پوه شو چې څوک دننه راغلی. هغه اوس له برقي چړې سره د هغې ماشوم ګوډاګۍ پسې ګرځېده تر څو پیدا کړي. لږ پاته و چې ډریک هغه لیدلی وای خو بیا د بیکا موبایل زنګ ووهه. ډریک هغې ته وکتل. کله چې بیکا ډریک ولید اول وډاره شوه، بیا یې ځان کنټرول کړ. هغې غوښتل چې وضعیت کنټرول کړي نو ډریک ته نږدې لاړه. هغې هڅه وکړه چې هغه په خبرو کې مشغول کړي وی. ویل ښاغلی ډریک زه درسره ډیره مینه لرم، ما یوازې غوښتل له تاسو یوازې وګورم، همدا وجه ده چې ستا په پټه راغلم. ډریک هم د هغې خبرې واورېدې او د هغې په دام کې ولوېد. اوس یې غوښتل چې هغې ته نږدې شي. کله چې لاس د شیلبي په مخ کې خود، شیلبي خپل ټیزر راویست او پر غاړه یې ووهه. ډریک بې حرکته شو، له ځینو ولوېد او غاړه یې ماته شو او هلته مړ شو. د ایمیلی انتقام بشپړ شو. د دې ټولو پیښو نه وروسته یو میاشت تېره شوه. موږ وینو چې شیلبي بیا د ایمیلی قبر ته راغلی ده، خو دا ځل یو جالب څه ویني. هغه قبر بیخي د ایمیلی نه و. د ایمیلی جعلي تخته پرېښودل شوې وه او قبر د بل چا و. هغې ژر بیکا ته زنګ وکړ. بیکا وویل هو، د ایمیلی قبر له مخکې هم نه و، د ایمیلی جسد خو سوځول شوی و. شیلبي د دې خبرې په اورېدو حیران پاتې شوه. که بیکا دا مخکې پوهېده نو ولې شیلبي ته ونه ویل؟ خو بیکا اوس شیلبي ته یو حیرانوونکی حقیقت او ټویسټ وایي.
دا ټول پلان د هغې خپل و. ښاغلي ډریک هم ایمیلي نه وه وژلې بلکې بیکا وژلې وه. ولې؟ ځکه چې په اصل کې د بیکا او ښاغلي ډریک ترمنځ اړیکه وه. هغې به ډېره مینه ورسره لرله. خو وروسته د ښاغلي ډریک پام ایمیلي خواته لاړ. هغه له ایمیلي سره ډېر نږدې شو چې د بیکا پرې قصد کېده. د ایمیلي کارکردګي هم له بیکا څخه ډېره ښه وه. په همداسې هست کې هغې تصمیم ونیوه چې ایمیلي وژني. هغې د خوب ګولۍ په مشروب کې واچولې او ایمیلي ته یې ورکړې. وروسته یې د هغې له موبایل نه خلکو ته پیغامونه واستول چې زه ځان وژنم. او وروسته یې د هغې موټر اوبو ته ټیل وه. له یوې دښمنې وژلو وروسته بیکا غوښتل ښاغلی ډریک هم وژني ځکه چې هغه هم خیانت کړی و او د ښاغلي ډریک وژلو لپاره هغې دا ټول پلان جوړ کړ او شیلبي یې وکاروله. په لامبو هاوس کې چې ماسک والا کس شیلبي ویراوه هغه بل څوک نه بلکې بیکا وه. شیلبي له دې ټولو حقیقتونو وروسته حیرانه پاتې شوه. بیکا خپل موبایل بند کړ او موټر ته لاړه. هغې غوښتل موټر له پارکینګ وباسي خو ناڅاپه د پارکینګ دروازه بنده شوه او موټر یې کار پرېښود. ټولې دروازې بندې شوې. هغه نه پوهېده څه کېږي. ناڅاپه د هغې مخې ته د ایمیلي روح راښکاره شو چې د خپل انتقام اخیستو ته راغلی وه. بیکا وډار شو او پوه شوه چې دا به د هغې وروستی وخت وي. وروسته د ایمیلي روح د موټر انجن چالان کړ. بیکا د موټر په لوګیو کیسه بنده شوه او مړه شوه. او په دې سره نوره کیسه هم دلته پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې کیسه مو خوښه شوې وي. ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. مننه.